الله خپل مخلوقات چې پیدا کړي دو قسمه مخلوق دی د الله. یو حیوانات دي، یو جمادات دي. یو روح والا اشیاء دي، یو بی روح اشیاء دي. دا روح والا هغې ته حیوان وي، او د روح نه چې په غیر خالی وي هغې ته جمادات وي. حیوانات هم دو قسم الله پیدا کړي. ځنې حیوانات مکلفي، ځنې غیر مکلفي. ځنې حیوانات الله داسې پیدا کړي چې هغې باندې څه احکام الله تعالی نه لازم کړي. غوا، میښه، زناور، دا غواګانې، دا څومره زناور چې بې عقل دي په دې باندې الله هېڅ نه دي لازم کړي. ځنې انسانان، ځنې حیوانات داسې دي چې الله په هغې باندې احکام څه شی لازم کړي په هغې باندې. دغه انسانان یا دغه مخلوقات چې الله پې څه لازم کړي دي، ځنې خو مؤمنان دي، ځنې کافران دي. مؤمنانو کې هم ځنې عاصیان دي، ځنې نیک عمل دي. او په دې مؤمنانو، عاصیانو او نیک عملو کې ځنې عالمان دي، ځنې جاهلان. زما د موضوع حاصل داري په دنیا کې چې څومره مخلوق یا څومره حیوانات یا څومره مکلف انسانان یا مخلوقات دي، هر یو مخلوق په غرور کې واقع دی. بس چې څومره مخلوق الله پیدا کړی او پای کې دا کم حیوانات پیدا کړي، او په دې حیواناتو کې چې کم عقل والا او په عقل والا کې که مؤمن دی او که کافر دی، که نیک عمل دی که بد عمل دی، که عالم دی که جاهل دی، هر یو انسان څه نه څه په غرور او په دوکه کې واقع دی. بس د ډېرو خلکو سوچ دی فکري چې ګنې ما ځان ته مسلمان او مؤمن و او بس زه د جنت ټیکهدار شوم. بس د ډېرو خلکو دا سوچي چې یو عمل، نیک عمل وکړي، د ده دا فکري چې بس دا زما د جنت دپاره د تللو یو اهمه ذریعه شو، بس جنت ته پې زه ورسېدم. بس د ډېرو خلکو فکر دی یو آیات زده کی، یو حصه د علم حاصله کی، یو آیات حفظ وکړي، د ده دا فکري چې زه ګنې په دې باندې بس د جنت چوتې مرتبې ته ورسېدم. حال دا دی چې الله په قرآن کې د ټولو انسانانو ته یو خطاب کوي، هر یو انسان ته وایي، داسې وایي: یا ایها الانسانو ما غرک بربک الکریم. اے ہر انسانا، کافرہ اے مومنہ، اے مومنہ نیک عملہ، اے مومنہ بد عملہ، اے مومنہ عالمہ، اے مومنہ جاہلہ، ما غرک بربک الکریم. اے انسانا، ته په چا دوکه کړی؟ په هغه رب باندې چې د هغه د عزت نه، د هغه د کرامت نه تا انسان غلطه پیدا اخیستې ده. امام غزالی رحمه الله وایي زه به لنډه داسې ووایم، په دنیا کې ځینې انسانان عالمانی، مثلا علم یو چوت مقام دی چې الله یې چاله ورکړي، ډېر لوی مقام دی. څومره لوی مقام دی، ډېر لوی مقام دی. الله ورته خپل ولی وایي، الله ورته خپل دوست وایي. الله وایي زمانه د الله په بندګانو کې چې یېرېږي هغه څوک یېرېږي چې هغه عالمانی. او د الله نبی فرمایي د انبیاء وارثان علما دي، بل څوک نه دي. مقام خو ډېر چوت دی، عالمه.
سبق خو دې ویلې ډېر لوی مقام دی خدا یاد ساته که کله علم دې کړی یو غرور در پکې غرور معنا دا چې په خپل علم باندې دوکه شوی یو عمل دې سم نه دی دا علم ګورې ستا دپاره د نجات ذریعه نه جوړېږي ګورې ډېر خلک رسي وي ظاهرا څه سبق وایي څه آیاتونه یې زده کړي څه حفظ وکړي په دې باندې دی دوکوي بس الله په حدیث کې راغلی چې چا یو حرف یې زده کړو هغه له لس نیکۍ دی سوچي بس حال دا دی لږ قرآن ورسره داسې ووایه قرآن کې وایي ډېر ډېر غټ علما په دنیا کې تېر شوي دي غټ علما خو چې کله هغوی د دې علم په تقاضا نه و چلیدلي او دوکه شوي و په دې خپل علم باندې دا علم د هغوی دپاره ذریعه د تباهۍ وګرځېد الله فرمایي سورت اعراف کې الله یو قصه کوي الله وایي دې خلکو ته یوه قصه لږه بیان کړه وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا الله وی دی یو لوی مولا قصه دی خلکو ته کله وکړه الله ول علم د آیاتونو ورکړی خو هغه مولا هغه عالم په خپل علم دوکه شوی او د علم په تقاضا نه و چلیدلی الله فرمایي فمثله کمثل الکلب داسې عالم چې هغه د علم په تقاضا نه چلیږي او دوکه شي الله وایي د داسې مولا مثال به د سپي جوړ شي الله فرمایي زما مقصد دا و هر یو انسان چې ګوري د عالم سړي لپاره دوکه ورکوونکی چې وي که نه عالم شیطان وي هغه ورته داسې خبرې راخیسته کي د ده په ذهن کې دا کیږي چې بس ستا خو علم حاصل کړی دی او بس دا علم ستا د نجات لپاره الله په قرآن کې دقسې عالم ته م وایي یا ایها الانسانو ما غرك بربك الكريم یا عالم مولی سیبا یا شیخ سیبا یا حافظ سیبا یا قاری سیبا ته د رب د کرامت نه دی ولی غلطه پیدا واخیستله ولی د خپل علم په تقاضا نه چلیږي دا حدیث به دې اورېدلی صحیح حدیث دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی علم حاصل کړی دی خو په دې علم دوکه دی او د شیطان په دې علم باندې داسې دوکه کړی چې د علم په تقاضا باندې دی نه چلیږي رسول الله فرمایي چې د قیامت ورځ شي د ټولو نه اول 3 کسان به د الله مخې ته راوستلی شي یو به پکې هغه عالم وي هغه شیخ صاحب وي هغه قاری صاحب وي علم به کړی د علم په تقاضا باندې باندې چلیدلی الله به یې تپوس وکړي تا په خپل ژوند کې څه کړي دی وایي دا مې کړي دا مې کړي علم مې حاصل الله ورته وایي تا خو دا کړي وو دا خبره حقه ده خو ته دوکه شوی وي ته د دې علم په تقاضا نه وي چلیدلی ته شیطان خطا کړی وي ما غرک بربک الکریم تا د رب د کرامت نه غلطه پیدا او الله به ملایکو ته وایي نسکورې جهنم ته واچوي عرض مې دا خبره کوله په دنیا کې چې څومره خلک ګوري هر یو انسان دوکه کې شیطان او دنیا دی جون په دوکه کې اچوي شیخ الاسلام ابن قیم وی رحمه الله ځینې انسانان داسې وي چې الله پې لږ احسانات وکړي لږ غونتې مال وله ورکړي لږ غونتې ځمکې وله ورکړي ځینې زامن بچي وله ورکړي د دنیا نور نعمتونه وکړي دی وایي دوکه شي او ما سره خو زما رب غټ احسان کړی زه خو الله ته خوښ یم ځکه ما باندې الله دا احسانات کړي قرآن کې الله فرمایي ځینې انسانان داسې شته په دنیا کې فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن الله وی ځینې انسانانو باندې چې زه ښه وکړم زه ورسره احسانات وکړم د هغه دا سوچي چې دا دنیا دا ښي دوکه کي هغه دا سوچي چې زه خو خپل رب ته ډېره عزتمند یم ځکه ما سره دا ښه کړي کله الله فرمایي د ډېرو خلکو خیال دارې ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین
نسارع لهم فی الخیرات. د ډیرو خلکو سوچ داره چې الله مال دا مالونه را کړي، الله مال دا زامن را کړي دي، دا هغو سوچ دای چې الله مال ګنې زما ښایسته بدله په دنیا کې به م را کوي، بلکې ځینې انسان داسې مرتبې ته کله د دې الله د دې ښو نه ورسېږي. الله فرمایي ځینې چا سره چې زه کله ښه وکړم ولئن ذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، دا خو زما کمالو ځکه ماته الله دا دومره نعمتونه راکړل. بلکې کله داسې درجې ته ورسېږي چې د ده د خولې او د ده د عمل نه داسې وځي وما اظن الساعة قائمه، بیا وایي چې قیامت به لا کله، بیا لا پکې داسې وایي چې دنیا یې لا لښه کړې ده. ولئن رددت الى ربي، که رب ته واپس شمه کېدی شي دلته چې دا احسانات راسه کړي په قیامت کې به راسه د دې نه کک زیات ښه احسانات کوي. عرض مې دا دی ورونو چې هر یو انسان ته ګوري، هر یو انسان هغه خامخا په دوکه کې پروت دی. باز دې دنیا مینې او محبت د شیطان داسې ما او تا په دوکه کې اخته کړي وو. ځینې سړی یو 2 رکعته مونځ چې وکړي که نه، هغه د وحي په انتظار په دوکه کې واقع شي چې ګورې ما داسې. شیخ الاسلام ابن قیم وایي رحمه الله په دوکه کې هر یو انسان په دوکه کې اخته دی. دا خبر یاد ساته، هر څوک په دوکه کې اخته دی، خو ډیر بدترین دوکه هغه انسان دی چې دی کوي غلط کار او دا یې امید دی چې الله به ماله جنتونه راکوي او ماله به الله ډېرې چوتې مرتبې راکوي. یو خو صحابه و، یو خو مؤمنانو د رسول الله د زمانې، هغه ډېر ناشنا خلک و. لوی سړی تیر شوی دی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی. د ده چې کله ساه ختله ډېر نیک اعمال یې کړي وو، ډېر نیک اعمال یې کړي وو. حتی کې په حدیث کې داسې راغلي، یو صحیح حدیث کې راغلی د ده چې کله نبی علیہ السلام یو ځل په یوه شپه باندې عایشې ویل یا رسول الله رضی الله تعالی عنها، ویل د اسمان د ستورو عمره به د چا نیک اعمالي؟ ویل او د چا نیک اعمال؟ د عمر بن الخطاب نیک اعمال. څومره نیک اعمالي دي؟ د اسمان د ستورو عمره نیک اعمالي دي. خو چې کله ساه یې ختله نو دا خپل اهل ته یې ویلې، ویل زما دا تندې، زما دا اننګې دا په دې خاورو باندې کېدوئ، او وی ویلې قسم مې دي په خپل رب باندې چې دا د دنیا هر څه زما وی او ما خپل رب ته پیش کړي وي. ما چې د رسول الله نه وروسته څومره اعمال کړي چې الله مې قرته عذاب لاله رانه کړي، قرته معاف مې کړي، دا مې د رب نه دغه دی ثواب دي رانه کړي، خو چې قرته سزا لاله رانه کړي. بس مؤمنه هر وخت کې چې ته نیک عمل کې دوکه کېږه مه. دا خاص کر دا دنیا دی خلق، هر یو انسان دی دنیا دسی په مینه کې اخته کړی. دسی د سار نه به راپاڅېږي د دنیا دپاره به منډه سفرې به هم د دنیا دپاره یې، د چا سره مینه او محبت به هم چې د دنیا دپاره یې، د ده به خوب کې هم د دنیا سوچونه یې. الله په قرآن کې ځای په ځای فرمایي اے مومنانو لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. اے مومنانو دا د دنیا ژوند دی دوکه تانه کی کستا دا سوچي چې زګونی اوګد وخت را پسې را روان دی، پته تا تشتا ډیر خلک په دې دنیا باندې و او غدنن په دې خاورو کې زره زره پراته دي. دا دې تا نه دوکه کوي، دا سوچ مه کوه. ګورې الله په قرآن کې وایي ان وعد الله حق، درب وعده حق ده، مرګ د باندې را روان دی، درب مخې ته به خامخا ودرېږي. مؤمنه مه دوکه کېږه په دې دنیا باندې، ډېر غرور مه کوه. دا دنیا دې تا دوکه نه کي. کله الله فرمایي هغه خلکو سره به نه کښېنې، د هغه خلکو ملګرتیا به نه کې. وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیات الدنیا.
هغه خلک الله وایي پرېږدوه چې کوم خلکو د خپل دین نه لوبې جوړې کړې دي، د خپل دین نه مشغله جوړه کړې ده. الله وایي د هغه خلکو خوا ته مه کښېنه چې وغرتهم الحیات الدنیا، د دې دنیا ژوند داسې دوکه کړي دي ته به ګڼوې چې دا صرف دې دنیا له پیدا شوی دی. بس یو ځل ابودردا رضی الله تعالی یو ځل شام ته لاړ، شام ته یې ویل چې لاړ کله شام خلکو ته ویل راجمع شئ، زه درته د یو خیر د یو نصیحت خبره ته کوم. چې خلکو ته کله راجمع شو د نصیحت خبره درته دا کوم. اوله خبره یې ورته دا وکړه: مالی اراکم تبنون ما لا تسکنون فیه. ای خلکو هغه څه سله جوړوئ چې ته پکې همیشه دپاره اوسېدی نشي. دا یاد ساته. ته چې داسې بلډینګ جوړې، داسې سیمټي کور جوړې، داسې بنګلې جوړې، اوله خبره ستا نه دا تپوس کومه ته به په دې کې همیشه پاتې شي؟ دا کور به یو ځل داسې وي تا به جوړ کړی، ستا نه مخکې ستا دادا ستا پلار په دې کور کې اوسېدلی او هغه په کوم ځای کې نن پروت دی. اول دې خبرې ته لږ سوچ وکوئ. او دویم یې راته یو دا خبر ویل، نصیحت درته دا کوم: مالی اراکم تجمعون ما لا تأکلون. هغه څه جمع کې سله چې ته خورې نه، دا بس دا جمع دا پیسې په بینکونو کې جمع کوه یا ساته. تا ته پته شته دی د مرګ هېڅ پته نه لګي، داسې وخت به د باندې ناست او ډېرې پیسې به دې جمع کړي، دا به ټولې ستا نه پاتې شي. بیا یې ویل: ای خلکو ان الذین مضوا قبلکم، ستاسو نه چې مخکې څومره خلک تېر شوي دي، بنو کثیرا واملوا بعیدا وجمعوا. هغو خلکو ډېرې آبادیانې جوړې کړې وې، د هغو خلکو غټ غټ امیدونه وو، د هغو خلکو ډېرې مالونه جمع کړي وو. خو هغه خلک چې نن ته سوچ وکړې فصار عملهم صبورا، د هغوی امیدونه د هغوی دپاره هلاکت شو. وصار عملهم غرورا، د هغوی امیدونه نن د هغوی ته پته ولګېده چې دا خو موږ هسې دی شیطان دوکه کړي وو چې دومره اوږد عمر را روان دی. بس وسارا مساکنهم قبورا، هغوی په هغه بنګلو کې پاتې نشو، نن په قبرونو کې د هغوی کورونه دي. د هغو حال لږ وګوره که شیطان په ما او تا باندې په هر وخت کې په دې پسې راپسې دی. قرآن فرمایي د شیطان 24 घंटे سوچ دا دی. الله فرمایي: یعیدهم ویمنیهم وما یعیدهم الشیطان الا غرورا. شیطان 24 घंटे تا ته رسې وایي مړه اوږد عمر را روان دی، کوه. ډېر خلک داسې مي، ډېر خلک شریعت نه به مکمل خلاف ژوند تېروي. ته به ورته کله ویې لکه ګناه مه کوه، ته خو ځان ته مسلمان وې. مثال یو سړی دی مثلا چې ګیره خرې، ته درته دا سوچ وایه ته ولې ګیره خرې؟ وایي الله غفور رحیم دی. داسې خبره دی. دې انسان ته کله دا خو ماسې یو مثال وه. دا مقصد یوازې په دې خبره کې هر یو ګناهګار ته داسې ووایه: ای ګناهګار انسانه، تا په قرآن کې د آیات نه دی اورېدلی چې الله فرمایي صحیح ده چې زه غفور یم او زه غفار یم. خو الله په قرآن کې هر چا دپاره غفار نه دی ویلی، بلکې الله په قرآن کې وایي: وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله په قرآن کې وایي زه خو مغفرت او بخښنه هغه چاته کوم چې توبه خو وباسي، ایمان راوړي، عمل خو نیک وکړي. تا باندې کېدی شي داسې وخت راشي چې د دې ګناه نه د توبې ایستلو موقع د تر سره میلاو نشي. ته څنګه د الله نه د دې امید کې چې زما رب غفور رحیم دی؟ حدیث کې راغلی، صحیح حدیث دی. صوبان وایي، صوبان دی وایي د حبیره لور وه، نبی علیہ السلام خواله راله، په دې لاس کې د سرو زرو غټې غټې ګوتې. نبی علیہ السلام چې دا ګوتې په لاس کې وله ولیدلې، دا لاس یې وله په شي باندې وه، په زور یې وله دا لاس وه.
دا جینۍ د نبی علیه السلام خپلوانه وه، راله د خپلې تره د لور خواله راله، عایشې د فاطمې خواله رضی الله تعالی. فاطمه رضی الله تعالی چې راله هغې ته یې ګیله وکړه، ویل د الله رسول خواله ورغلمه او دا لاس یې لاله ووال په زوره باندې لاله دا لاس وال. ویل ولې؟ ګوتې د سرو زرو غټې غټې ګوتې په لاس کړې. هغه چې راله نو هغې فاطمې ورته ویلې زما دا میلینې، دا میل یې د خپلې غاړې نه راویستو داسې چې دا یې ورته کله راویستې، ویل دا زما میلینې، ما له خو دا زما خاوند ابوالحسن یا علي بن ابي طالب لاله دا ښایسته امیل راوړی دی. او په دغه دوران کې محمد رسول الله کور ته د فاطمې کره راغی رضی الله تعالی. چې کله فاطمه رضی الله تعالی په لاس کې امیل د سرو زرو ولیدو، نبی علیہ السلام خپلې لور ته وایي زما لورې، هي زما لورې، آیا غرک ان یقول الناس ابنت رسول الله، زما لورې ته دې خبرې دوکه کړې چې خلک وایي چې دا د رسول الله لور ده، او ستا په لاس کې زما لورې د جهنم د اور کړی دی په لاس کې در سره زما لورې. د زنځیر ته خو د رسول الله لوري، خدا یاد ساته دی دنیا دی زنځیر دا یاد ساته د دې چې کم د ستا د شان سره د دې مناسبت نشته زما لوري، ستا سره د سرو زرو امیل په لاسو کې څه کوي زما لوري ویل. او نبی علیہ السلام دا خبره ډیر خلک دې خبرې دوکه کړي، زما پلار نیک عمل لري، زما خاوند نیک عمل لري، زما ورور نیک عمل لري. قرآن کې الله فرمایي زه په دې رسې فرمایي داسې ورځ د پسې را روانه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته. الله فرمایي ستا چې څومره خپلوان دي ستا نه به تښتي، هر یو انسان نه به هر خپلوان تښتي. دا یاد ساته که په نیک عمل د بل چا باندې څوک خلاصېدی، د نوح علیه السلام په نیک عمل باندې به هغه زوی خلاص شوی، که د خاوند په نیک عمل باندې بل څوک خلاصېدلی، د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام په نیک عمل باندې به د هغو ښځې خلاصې شوې. خو یا ایها الانسانو ما غرک بربک الکریم، لږ سوچ وکړه د څه په وجه باندې دومره په دوکه کې اوښته شوې، ته دې دنیا دې شیطان دومره په خطایي کې اچولی چې ستا نه د سره آخرت بخیر کړې. عبدالله ابن مسعود به ویلي رضی الله عنه چې کله د قیامت ورځ راشي، هر یو انسان سره سیکلمه ربه، رب ورسره په غیر د ترجمان نه خبرې کوي. ستا سبه هم کوي، زما سبه هم کوي. د ټولو نه دا سوال دی دا چې یا ایها الانسانو ما غرک بربک الکریم، یا انسانا ته د رب د کرامت نه دی ولې غلطه پیدا اخیستې وه. ډېر خلکو سوچ دی چې زما رب چې ماله سزا نه راکوي، معلومیږي دا چې زه ښه سړی یم ځکه ماله زما رب سزا نه راکوي. الله په قرآن کې فرمایي ډېر خلک داسې تېر شوي دي، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. ډیر خلک په دنیا کې رسي تیر شوي دي، ما په انعامات کړیو، ما په د هر شي انعامات ما ولا مهلت ورکړیو. الله فرمایي چې کله ښه په غلطۍ کې واقع شو ما به په ناڅاپه راونیول او داسې سزا مې ورکړه چې خلکو نه مې عبرت وګرځاو. الله فرمایي ځینې انسان هغه له چې زه څه لږ نعمت ورکمه د دومره سرکشي شروع کی، دومره دوکشي. الله فرمایي داسې انسان ذرني ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا. ځنې هغه سړی ما ته پرېږده وه، ما وله مال ورکړی دی، ما وله بچي ورکړي و بنین شهودا ثم یطمع ان ازیدا کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. ستا کو هر یو کمال ته دوکه شوی په دې باندې چې تا سره مال ګنې زیات شو، ستا سره بچي ګنې د ډېرې دا میا تا ته چې ګنې رب یو څو ورځې څه نه وي، ستا دا سوچ دی ګنې چې زه ښه سړی یم، ښه سړی نه، دا د رب مهلت دی تا دپاره. ستا دا عمر دی ته ډېر په دوکه کې واقع کړی. که سړی بوډا هم شي بوډا، هغه بیا هم د عمر داسې د ژوند داسې په دوکه کې اچولی. د ده دا سوچي زما دا ژوند، زما دا عمر ګنې زه نه مرمه، دا په دوکه کې غریب پروت دی. عبدالعزیز ابن مروان رحمه الله
لوی سړی تیر شوی بادشاه چې سایه کله ختله د ستا د ختلو په وخت کې ویل ما له هغه کفن زما راوړئ چې په کم کفن کې ما له زما د مرګ نه وروسته به تاسو ما له کفن راکوئ هغه کپړه راله راوړئ چې کله یې ول هغه کپړه راوړله داسې چې ورته وکتلې ویل زما په باچایي کې زما په دې دومره مالونو کې زما په دې دومره را جمع کولو شیینو کې زما صرف دا یو کپړه یې له رسیږي بس ما خو ویل ډېر محنت ترې دنیا لپاره کوي زه خو د دې دنیا باچا وم ما خو هر قسم بیا یې ویل افل لکې یا دنیا تباشي تا خو موږ ډېر دوکه کړي زموږ دا سوچ و چې مرګ نشته دی ګنې ویل دې دنیا خو زه ډېر دوکه کړی وم نن چې زما ساخیږي ما له به صرف په یو کفن کې او دا کفن هم داسې نه دی دا هم یو څو ورځې به ستا سره دا هم نه زړېږي دا هم د سره باقي نه پاتې کېږي قرآن چې ګوري ځای په ځای باندې قرآن کې الله ځای په ځای فرمایي مؤمنانو ته وایي الله مؤمنانو ته وایي ای مؤمنانو لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل الله وایي د دې کافرانو د ښه حالت تا دوکه نه کي د کافرانو د ښه دغه نعمتونو ته مه ګوره متاع قلیل که د هغوی سره څه ورسوي دا لږه غوندې پیدا ده ګوري کله الله فرمایي اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه بالله فرمایي وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور دا سوچ کله وکا ساده مال ساده اولاد ساده څه شی چې دا تا ګورې دوکه کوي اخرت یې دنه ير کړی دی قرآن کریم کې الله فرمایي د انسانانو دا د دې قیامت د دې غټې ورځې د راتلو نه الله فرمایي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الله فرمایي ته دې تکاثر دومره دوکه کړی دې دنیا دومره دوکه کړی یو ځل چې کله ساوخیږي ته په حقه وخت کې به پوه شي چې ما دا ولې داسې کارونه کول عمر عبدالله ابن مسعود به دا خبره کوله دا به ویل به چې یاد ساته ستا رب چې دی تا نه به یو ځل له یو بل تپوس هم معمولي غوندې تپوس به نه کوي داسې به راته وایي یو خو به تاول داسې وایي چې ما غرک بربک الکریم ته په رب باندې چا دوکه کړی او دویم ټکې دا تپوس به نه کوي چې ماذا عملتا بما علمتا تا په خپل علم باندې څومره عمل کړی و امام غزالی رحمه الله وی ځنې خلک داسې چې هغوی په دې خبره باندې دوکوي څوک په حجونو دوکوي څوک په جهادونو باندې دوکوي څوک په منځونو باندې د ده دا سوچي چې بس زما دا یو نیک عمل بلکې ډېر خلک پکې داسې هم شته دی هغوی وایي یو سبحان الله باندې په جنت کې یوه ونه ولاړېږي بیا کله پکې داسې وایي چې په یو الف باندې الله لس نیکوي او بل طرف ته د خپلو ګناهونو او جرمونو ته نه ګوري چې تا بل طرف ته څومره غلط عملونه کړي هغې ته د سوچ نشته قرآن کریم کې الله فرمایي سورت مؤمنون کې یو خو صحابه د رسول الله د خو خلکو صفت داره دا هغوی داسې کوي اذا اتوا ما اتوا قلوبهم وجله انهم الى مؤمنان هغوی چې هر یو نیک عمل کوي رب نه یریږي چې ربا ته به قبول کړي او که ته به قبول نه کړي که مونځ کوي داسې نه وایي په دې نه دوکه کېږي چې دا به زما د نجات لپاره ګنې کافي شي بلکې سوچ یې دی شیخ الاسلام امام غزالی رحمه الله وی ځنې سړی رسي یو 10 روپۍ خیراتي کوي یاره 10 روپۍ خیرات کې ډېر ثواب دی صحیح ده تا بل طرف ته د خلکو نه څومره مالونه والي دي دې ته دې سوچ شته ته چې یو طرف ته صدقې کې نو دې خبرې ته هم سوچ وکړه چې دا صدقې چې ته کې د حلال مال نه کې که د حرام مال نه کې هر یو انسان چې سوچ ورته وکړي هر یو انسان چې قرآن څنګه ویلی دي چې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم د رب د کرامت نه غلطه پیدا ما اخله بس نن داسې یو وخت دی چې الله موږ او تاسو ټولو له یو مقرره کړې ده هر یو چاله وخت ورکړي د دې دنیا په هیڅ شي باندې دوکه کېږه مه چې کله هارون رشید باچا
د هغه غزوي و چې کله پلار باچایي کوله او هغه د خپل پلار د باچایي سره هیڅ تعلق نه ساتو. بس چې کله سا ختله یو 2 شعرونه خپل بابا ته ولیکل. بابا ته ویلې زما بابا یو 2 خبرې مې واوره. یا صاحبي لا تغترر بتنعم الدنيا فالعمر ينفد والنعيم يزول. زما بابا د دنیا په ژوند مدو ککیگا، دا دنیا به پاتې او دا هر یو نعمت به ختمیږي او دا ټکي می یاد اوساته بابا. واذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول. نن چې دا یو مسلمان جنازه قبر ته وړل کیږي سبا ستام نمبر دی. خبر ته سوچ کا وګورئ. همیشه لپاره د انسان چې کله شپه شي د شپې نه د ورځې د خبرو سوچونه کوي. سبا به دا کومه، سبا به دا کومه. تا ته پته نشته دی ستا نبي زما نبي ما او تا ته داسې ویلي دي چې اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. دوکه کېږه ما په دې ژوند مه دوکه کېږه. سبا چې شي د ماښام انتظار مه کوه، چې ماښام شي د سهار انتظار مه کوه. ډېر خلک د ماښام نه خروغ جوړي، سهار پې ناڅاپه د الله عذاب راغلی. بس انشاءالله د دې موضوع به لږ تفصیل کو، خو مسله داسې ده چې هر یو چې کوم یو ما او تا سوچ وکړو د شیطان او زما او ستا دا ژوند د دنیا هر یو شی ما او تا دوکه کوي. ما او تا دې طرف ته راکاږي چې ما او ستا نه اخیرت تیر شي، زما او ستا رب هیر شي، زما او ستا نیک اعمال هیر شي. ما او تا یې په داسې شیانو کې دوکه کلي او ننیستلي وو چې هغه زما او ستا د نجات ذریعه نه ده. دا خبر یاد ساتئ. په دې دنیا کې غټ غټ خلک تیر شوي دي، د ډېرو عمرونو خلک تیر شوي دي، غټ غټ باچایانې تیر شوي دي. یو شي هغې له نجات نه دی ورکړی. نجات صرف په دې خبره کې دی چې ما او تا په دې دنیا باندې غرور ونه کړو، په دې کې دوکه نه شو. دا دنیا او دا شیطان ما او تا خراب نه کړي. ما او تا همیشه لپاره د قرآن د آیات ته سوچ وکړو. وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت. الله فرمایي دې خلکو ته په قرآن باندې بیان وکړه چې سبا د چا دا سوچ نه چې زه خو هلاک شوم. نن نه سوچ وکړه، نن قرآن واوره او په دې باندې عمل وکړه. الله دې موږ او تاسو له د قرآن باندې د صحیح عمل کولو توفیق راکړي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.